دا مولا چې منبر باندې کښېني منکر حدیث وایي که نه زما وروڼو خویندو نو ته ولې دروغ وایې ته پردو زنانو ته ولې خویندې وایې یا لکه د ابراهیم علیه السلام دا خبرې خو بعینه قرآن کې شته که نه تاسو چې کله سوچ کوئ که نه طالب علمان ورونو هر منکر حدیث چې به حدیث اعتراض کوي الحمدلله دغه جواب الله په کتاب کې موجود دی یو قرآن آیات پتا ته وي واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا ابراهیم علیه السلام صدیق انسانو ډیر رښتونه او حدیث وایي چې ابراهیم علیه السلام درې دروغ ویل نو سمون قرآن منو که حدیث دا حدیث منه دا حدیث د قرآن د دې آیات سره ټکر وکړي ټکر نو تعلیم یافته خلک خالی ذهن یې او کنه یار ابراهیم السلام له درې دروغ ثابت شوی د حدیث ابراهیم السلام ویل بیمار ما خلک چې تله یو ځای ته میلې ته بیمار نو ویل زه بیمار بل بوتان مات کړیو چې کړیو بوتان مات کړیو ویل دا بوت چا مات کړی دی هغه ویل دا د غټ بوت مات کړی بل خپلې بیبي ته څه ویلو خور جواب به دا کې چې هلکه د ابراهیم علیه السلام دا خبرې خو بعینه قرآن کې شته که نه شته که نشته فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم دا خو قرآن ثابت کړو ته ځان ته اهل قرآن وې بل دویمه خبره چې ابراهیم علیه السلام بوتان مات او خلک راغله دا چا کړي ابراهیم علیه السلام ته څه ویل بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون اخو او خيار انسان دسی کلامه ویلو چې مخاطب تنا یو مطلب واغستو د متکلم تنا او دا قرآن کې شته تاسو پیګه بده او چې خپل بیبي ته خور ویلو هغه دلیل هم تاسو ته قرآن کې معلوم څوک به وایي شاباس انما المؤمنون اخوة دا مون خلق وایي لکه دا مې پلان کې دا زما مسلمان ورور دی دا مولا چې منبر باندې کښېني منکر حدیث وایي که نه زما وروڼو خویندو نو ته ولې دروغ وایې ابراهیم السلام په لار روان شوی نه ته پردو زنانو ته ولې خویندې وې که ته وایې دا خو قرآن کې شته موږ ابراهیم علیه السلام چې کومه خبره کړې هم قرآن کې شته انما المؤمنون اخوة چې کله کله توریه نه توریه چې ته یو خبرو کې مخاطب دا غنه بل څه فهم کې دې تم دروغ ویلې کی ابراهیم السلام خو توریه کړو چې کړو توریه